سرک زندگی. زما فنا شوي ژوند، د تورپیکۍ او جانباز د مینې کیسه. خو ناکامه مینه، ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو او دري ژبو ریښتینې کیسې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان د خور د ژوند کیسه ده چې داسې پیل کیږي. سلام، زما مستعاره نوم تورپیکۍ ده. زه د هېواد په جنوب کې ژوند کومه. زه د مور او پلار مشره لور یمه. 2 ورونه لرم او 3 خویندې مې دي. پلار مې بزګر یا دهقان و. ډېر مهربان سړی و. زما مور پښتنه وه او پلار مې په قوم سادات فارسي ژبی و. ژوند تېرېده، زه ورو ورو پیغله شومه. زه ډېره یوه مسته او شوخه نجلۍ ومه. د دنیا په هېڅ کار باندې فکر مې نه کول. ما فکر کوه چې همدغه دنیا همداسې ښکلی ژوند ده. د کور په کارونو کې ډوډۍ پخول او اشپزي کول زما پر غاړه وه. نور د کور کارونه زما خویندې خپل منځ کې ویشلی وو. کله چې د کور کار خلاصېده، مونږه 4 خویندې لوبې به مو کولې. یا به مو ټال اچوو او یا په لاس باندې دوختونه مو کول. زما د ماما زوی و چې زموږ کره ډېر راتلل. زما د مشر ورور ملګری هم و. کله چې جانباز زموږ کره راتله، ما سره ډېر ټوکې کول او زه به یې ډېر ځورولمه. زه نه پوهېدمه چې جانباز ما سره مینه لري. ما به خپل مور ته ویل چې ادې جانې، جانباز ما ډېر ځوروي. مور به مې ویله هغه هسې درسره ټوکې کوي، خیر ده لورې. یوه ورځ چې ما غوا لوشله، جانباز راغی او د غوجلې په دیوال باندې اړخ یې ولګول. غلی ولاړ و او ځیر ځیر یې ماته کتل. زه حیرانه شومه، ځکه نور کله چې راتلل ټوکې کول. دا ځل یې خاموشه وه. ما ورته ویل جانباز څه خبره ده، خیریت خو ده، ولې خفه یې؟ هغه په غلي غږ کې سترګې اسمان ته واړوو او ما ته یې ویل چې زه تا سره ډېره مینه لرمه. هماغه یې ویل او روان شو. زه هم هک پک شومه. زر سطل مې واخیسته او د غوجلې څخه بیرون شومه. زه ډېر ډاره شوې ومه. کله چې د تناره کوټې ته دننه شومه، خور مې هم همالته وه. ما ته یې ویل ولې تورپیکۍ، رنګ دې سپین اوښتی ده. ما ورته ویل وډاره شومه. نوره زړه مې درزېدله. جانباز ډېر ښکلی ځوان و. ډېر ښه جیف قد یې درلوده. ښکلی څېره، ښکلی ویښتان. د جانباز ښکلا ساری نه درلوده.
په کلي کې ټول خلک د جانباز د ښکلا صفتې کول. زه هم ډېره بدرنګه نه ومه او نه ښکلې ومه. زه خپل په هکله ووایم. زما قد میانه وه، نه جګه یمه او نه ټیټه. تورې تورې سترګې لرمه، اوږدې اوږدې باڼه مې وو او غنم رنګه یمه. جانباز چې همدغه خبره یې وکړه نور یو میاشت زموږ کره رانغی. په دې یو میاشت کې زما هېڅ قرار نه و. سترګې مې د جانباز لاره څارل او غوږونه مې د جانباز غږ ته منتظر وو. ډېر راته سخته تمامه شوه. دغه یو میاشت ډېر راته سخت و. یو ورځ چې د جمعې ورځ و، زما خاله زموږ ټول کورنۍ ته مېلمستیا کړې وه. ټول لاړ، خو زه لاړمه نه. زه کور کې پاتې شومه. ماسپښین و چې د جانباز غږ له اولۍ څخه راغی. ویل عمه جانې زه راغلم. د جانباز په دې غږ زه سرتوره منډې مې وکړه. بیرون ته لاړمه. له ډېره خوشحالۍ څخه نه پوهېدم چې څه کومه. کله چې جانباز مې ولیدل بې اختیار په ژړا شومه. جانباز هم پوه شو چې دا زما سره مینه لري او زه یې په غېږ کې ونیولمه. ای کاش چې دنیا همالته درېدلې وای. هغه خیال، هغه احساس بیا هېڅکله زما په ژوند کې تکرار نه شو. یو څو وخته تېر سو. جانباز به هر وخت زموږ کره راتله. د جانباز هر راتګ سره زما د زړه شور زیاتېده. زه هم په جانباز باندې مینه شوې ومه. یو ځلې ډېر وخت جانباز زموږ کره رانغی او زما ډېر ورته تشویش و. ځکه جانباز مجاهد و او کله کله جنګ ته تله. هغه ته زما ډېر تشویش و. ډېر موده وروسته یو ورځ جانباز راغی، خو ډېر ډنګر شوی و او ډېر خاموشه هم و. په لیدلو یې زما مور ورنه پوښتنه وکړل چې جانبازه زویه ولې الله مکړه مریضه خو به نه یې؟ هغه ویل نه عمه جانې مریض نه یم، هسې کار ډېر و، شاید د هغه له وجې زه داسې ډنګر شوی یم. جانباز خپل مخ زما پلار ته وکړ او ویل ماما جانې تورپیکی پسې راغلی یم. ادې مې ویله چې تورپیکی راوله، کور کې جامې دي چې هغه وګنډي. مور مې ورته ویل زویه اختر خو نشته چې تاسې ټول جامې کړئ. جانباز ویل عمه جانې ما ته کوژده کړئ، د کوژدنې جامې دي. مور مې ویل مبارک شه مبارک، د چا لوري درته کړی؟ په همدغه خبره دنیا راته تورتم شو. سر مې وګرځېدل. نور مې څه نه اورېده. ووتلم بیرون. ساه مې بنده بنده کېده. خور مې پوه و. راپسې راغی او راته ویل ځان کنټرول که چې ټول درباندې پوهېږي. وروسته له هغه ما فکر وکړ چې خور مې رښتیا وایي. ځان مې بیرته لږ سم کړل.
په دې وخت کې زما د پلار آواز راغی چې تور پیکی لورې دلته راشه، د جانباز سره لاړ شه د هغوی کور ته. ما پلار ته مې ویل زه نه ځمه. پلار مې په غوسه شو او راته ویل زه درته وایم چې ته لاړه شه. خور مې راته ویل که اوس ته لاړه نشې ټول خلک در باندې شک کوي. بس زه هم مجبوره شومه. خور مې او زه د جانباز سره لاړو. په لاره کې خور مې مخکې تله او ما په ژړا د جانباز څخه پوښتنه وکړه چې ولې دې داسې کار وکړه. زه دې په تمه کړمه او تا بل جلۍ سره کوژده وکړه. جانباز یو اسویلی وایست او ویل کله چې مور ته مې ویل چې ما ته تورپیکی وغواړه، مور مې راته وکړه چې زویه تورپیکی شیعه ده، موږ سني یو. ما خپل مور ته ویل چې څه کېږي مورې، مذهب فرق نه لري، د عمه لور مې ده. مور مې ویل زه دې پلار ته وایم. زه د پلار په تمه چې پلار مې څه فیصله کوي. خو راباندې د کوژدنې غږ وشو چې مبارک دې شه. ما ویل د کومې خوشحالي؟ مور مې ویل پلار دې تا ته کوژده کړی، په بدل کې. ما ویل د څه؟ ویل نوره خبره تمامه ده. اوس ته راته ووایه چې زه ملامت یم. څه وکړم زه؟ زما قصور نشته. ما ولیدل چې جانباز ملامت نه ده. غلی شومه. نور ټول شی تمام شو. نور هغه زما مستی نه وه. ډېره غلی شوې ومه. وخت تیر شو. یو ورځ زموږ کره څو ښځې راغلې. ډېر ښکلې جامې یې پر تن وو. سره زر یې هم درلوده. معلوم کېدل چې ډېر خانان دي. کله چې ښځې لاړې مور مې پلار ته مې ویل چې د فلان کورنۍ تورپیکی پسې جرګه راغلی. هغه کورنۍ ډېر مالدار او غټ کورنۍ وو. پلار مې هم راضي شو. زه یې ورکړمه. زما کوژدنه وشوه. زموږ د وطن دود او رواج ده چې کوژدنه کې نکاح کوي د دې لپاره چې هلک جنۍ ته ځي حلال وي. زما په پایوازي کې نامزاد مې زموږ کره راغی. بیګا د خوب وخت کې زما نامزاد په جدا کوټه کې ویده و. زه یې ورته ولېږلمه تر څو نامزاد مې ما وویني. کله چې کوټې ته دننه شومه هلک په بستره تکیه کړی و. ما ورته سلام وکړه. هېڅ د سلام جواب یې را نه کړل. یو څو دقیقې کېناستمه. زما زړه و چې جګه شمه او بیرون لاړه شم. هلک له جای څخه پورته شو او ما ته راغی. زما مخې ته کېناست او خبرې پیل کړل. ما هم جواب ورکول چې د خپل جیب څخه یو دسمال یې وایست. په دې دسمال کې نقل نخودي او نور وچه میوه هم وه. ما ته یې ویل وخوره. ما لږه واخیسته او خولې ته مې واچوه. کوټه تورتم و او چراغ زما د نامزاد په لاس کې و. چراغ یې خاموش کړی و.
همداسې خبرې مې کول چې ما ته خوب راغی. نوره نه ومه پوه شوې، ویده شوې ومه. د دروازې آواز سره پورته شومه. کله چې ومې لیده چې اطاق رڼا ده او سهار شوی. لاړم دروازې ته. دروازه مې خلاصه کړه. خور مې چې زما لبسرین او فیشن یې ولیده راته ویل ویده وې؟ ما ویل هو. سر یې کوټې ته دننه کړه. ویل وی دا د خره زوی لا هم ویده ده. ما خپل خور ته ویل غلی شه، زه یې اوس ویښومه. آواز مې وکړ او نامزاد مې جګ شو. وارخطا له جای څخه پاڅېده او بیرون لاړ. خور مې زما مور ته قصه کړې وه چې د تورپیکۍ نامزاد تر سهاره ویده شوی. مور مې ورته ویلی وو چې لورې، ځینې زلمي هلکان خپل د خسر په کور کې شرمېږي، همداسې کېږي. خو نامزاد مې نور زموږ کره رانغی. هماغه یو ځلې راغی. خسر مې زما پلار ته راغی او ویل چې زه غواړم خپل د زوی واده وکړم. پلار مې هم ویل سمه ده. زما واده تیار سو. زما واده د ورځې لخوا و. مازدیګر زه یې بوتلمه. کله چې شپې د خوب اطاق ته لاړمه، خاوند مې راپسې راغی او دغه شپه عاجز نه و، برعکس د هغه بل شپه غوندې. ما ځان سره ویل چې مور مې رښتیا وایي، ځینې هلکان خپل د خسر په کور کې شرمېږي. خاوند مې ماته نږدې سو. خاوند مې د دې څنګ کې چې جنسي مشکل یې درلوده لږ څه ساده هم و. ذهن یې سم کار نه کوه. دغه راباندې حملې کولې. زه حیرانه پاتې ومه. چیغه مې هم نشو وهلی. زما ټول پښې یې شکولی و. کوشش یې کوه چې ګوتې سره ما زوبل کړي، مګر ما نه پرېښوده. زه ډېره قوي ومه او تر سهار ورسره مې مقاومت وکړ. همداسې ویښه پاتې شومه او هغه ستړی شو. کله چې سهار ملا اذان وکړه، زه بیرون ووتلمه. ژړلې مې چې خواښې مې زر راته راغله او زه یې بله کوټې ته دننه کړمه. راته ویله لورې ولې ژاړې؟ ما ورته ټوله کیسه وکړه او خپل پښې مې هم ښکاره کړل. ما ته یې ویل ډېر هلکان داسې کېږي. د واده په شپه موږ ملا ته بیایو، انشاءالله ښه کېږي. په هغو ورځو کې هره ورځ به ویل چې ملا ته بیایو او ډاکټر ته بیایو. یو هفته تېر شو. زه په اوومه مور کره لاړمه. هلته خپل مور ته مې قیصه وکړه. مور مې ویل لورې داسې ډېر پېښې کېږي. یو ملا پیدا کېږي، ښه کېږي انشاءالله، تشویش مه کوه. په همدغه خبره 2 کاله تېر شو. خسر مې ډېر تداوي وکړه، خو زما خاوند ښه نه شو. یو ورځ خسر مې راته ویله تورپیکۍ لورې، زما زوی همدغه ستونزه یې درلوده. خلک راته ویل چې ورته واده وکړه، زوی دې ښه کېږي. ما هم ورته واده وکړه، خو زوی مې ښه نه شو. اوس نه غواړم چې زما غاړه بنده وي.
او ګنهکار شم. زه غواړم تا ته طلاق درکو او ته کولی شي بل واده وکړې. ما ته یې طلاق راکړه. زه هم خپل پلار کور ته راغلمه. د پلار کره ژوند مې ډېر تریخ و. هر څوک راته هره خبره یې کوله. یو به ویل چې بده ژبه وه طلاق یې ورکړه او بل به بل خبره کوه. د خلکو پیغورونه زه یې ډېر ځورولمه. کله چې وریندارګانې مې ما سره جنګونه کول زما مور و پلار ته پیغور ورکول. مور و پلار مې ډېر ځورېدل. کله چې زما خویندې پسې جرګه راتلل هر څوک به هغوی ته شیطاني کول. یو کس چې یو ځلي خواستګاري راتله بیا زموږ کره خواستګاري نه راتلل. پلار و مور مې ډېر ځورېدل. پلار مې مریض شو، سرطان شو او مړ شو. مور مې ډېر قوي ښځه وه. خو مګر د خلکو پیغورونه تیږه اوبه کوي. مور مې تل ژړل خپل د لورانې لپاره او راته به یې ویل لورې زړګی مې شړېدلی. رښتیا زما د مور زړګی شړېدلی و. مور مې مریضه شوه. ډاکټر ته مو بوتله. ډاکټر ویل چې سرطان د ځیګر نیولی. مور مې ډېر لنډه موده کې مړه شوه. کله چې مور مې ساه ورکول کانګې وکړه. کانګې سره د خولې نه یې ټول ځیګر توی شو. رښتیا زما د مور زړه شړېدلی و. مور مې مړه شوه او موږ یې یوازې پرېښودلو. د مور د مرګ څخه وروسته کله چې ما خپل خویندو ته کتله زړه به مې زری زری شو. ما به داسې ویلې چې یو ځای چې لاړه شمه خپل خویندې ونه وینمه. زما یو ملګری وه راته ویل چې زموږ یو همسایه 2 کاله مخکې ښځه یې مړه شوې ده. اوس سړی غواړي بل واده وکړي. ته غواړې هغه سره واده وکړې؟ ما ورته ویل یو ځلي راشي زه وګورم. راغی. سړی سپین ږیری و خو ما قبول کړه. واده مو وکړه. سړی 5 اولاده درلوده. 4 لورانې یو زوی. زوی یې هم واده کړی و. 3 لورانې هم ودونه یې کړي وی. یوه لور یې کور کې مجرده پاتې وه. هغه به تل خپل پلار ته ویله پلار جانه تورپیکۍ د میراث لپاره تا سره واده کړی. غواړي میراث واخلي. زما خاوند خپل د لور په خبره ما سره جنګونه کوي او راته وایي ته لاړه شه زما په کار نه یې. په دغومره خبرو باندې بیا هم زه خپل خاوند کره ناسته یمه. زه وایم که دا ځلې خپل کور ته لاړه شمه بیا ټول خلک ما له پیغور څخه وژني. سترګې مې سپین کړی او خپل د خاوند کره ناسته یمه. تل الله ته دعا کوم چې الله زما د خویندې قسمتونو ته تغییر ورکړي. دغه و زما توربختې د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ. خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.